نو سپک بچاته نه ګوري. واورئ جی د دواړو جهانو سردار فرمان دی. رسول الله مبارک فرمایلی دی وی چې تا په دنیا کې نن چاته سپک وکتل، چاته د سپک وکتل، چاته د کمزوري وکتل، خپل ځان ته د خو کتل، قسم په خدای د رسول الله مبارک فرمان دی وی تا ته به تر هغه پورې مرګ نه راځي چې تر څو پورې تا نه الله را دې بدل نه اخیستی. دا مرګ نه مخکې به تا کې الله تعالی دا نقص پیدا کوي. تا پسې به خلق خاندي، که تا چا پسې وخاندل تا پسې به د مرګ نه مخکې خاندي به د پسې. هله به درته مرګ راځي چې تا پسې په دنیا کې څه دی وخاندلی شي. نو چا پسې به خاندو نه، چاته به سپک نه ګورو، چاته به څه دی کمزوري نه ګورو. فرعون څومره لوی سړی، ځایه بادشاهي و بادشاهي، کبر غرور به کو. حضرت موسی علیه السلام ته به سپک کتل، سپک یې ورته کتل. حضرت موسی علیه السلام به یادو وی دی خو زما په کور کې غټ شوی دی، دله خو ما روټۍ ورکړې ده، د ده خو ما پرورش کړی دی. داسې سپکې خبرې به یې کولې. الله ورسره څه وکړل؟ الله په دریاب غرق کو که نه، الله په دریاب تباه برباد کو که نه. او د عبرت دپاره اوس هم څه دی پروت دی، عبرت دپاره الله ساتلی دی. نو سپک به چاته هم نه ګوري. واوره جي نمرود به حضرت ابراهیم علیه السلام ته سپک کتل. نمرود به حضرت ابراهیم علیه السلام پسې ستغې سپورې وې. نمرود به حضرت ابراهیم علیه السلام ته سپک الفاظ به ورپسې ویل. الله څه وکړل؟ الله نمرود د څه د وجې تباه کړ؟ د یو ګډ ماشي د لاسه. په غوږ کې ماشي دننه شو، واقعه به مو اورېدلې وي. غوږ کې ماشي دننه شلو، الله د هغې نه مړ کړلو، مردار شلو. الله حضرت ابراهیم علیه السلام له څومره لوی مقام ورکړ، الله ورله څومره لوی عزت ورکړ. نو سپک به چاته هم نه ګوري. که یو سړی غریب دی هغه ته به د غریبۍ د لاسه سپک نه ګوري. دا غریبي پې چا راوستې ده؟ چا راوستې ده؟ لکه مالدار به په خپله مالدارۍ کبر نه کوي. رسول الله مبارک له یو ځلې صحابي راغی، وی حضرت چې یو سړی پاکې جامې واچوي، ښه لباس واچوي، په ښه اس باندې ناست وي، ښه توره ورسري وي، آیا دام کبر دی؟ آیا دام په تکبر کې راځي؟ تاسو به دې خبره پوه شوئ. رسول الله مبارک ورته وی نه، چې دې پې کبر نه کوي دا کبر نه دی، چې دې پې فخر نه کوي دا کبر نه دی. وی الله تعالی ان الله جمیل یحب الجمال، بېشک الله تعالی ښایسته دی او الله تعالی ښایسته خلق خوښوي، پاک خلق الله خوښوي. خبره باندې پوه شوې؟ پاک لباس الله تعالی څه دی خوښوي، پاکې جامې الله خوښوي. نوی چې یو سړي پاک لباس اچولي دی پې کبر نه کي، د اړم کبر نه دی. خو نن سبا په ښځو کې دا شی ډېر دی. وی د هغې د 1000 روپو جوړه ده، وي زما د 500 ده. داسې اورئ که نه اورئ کورونو کې؟ وایي که نه وایي حاجي صاحب؟ وایي د هغې چې دی د 2000 ده، وي زما ایله بیله د 800 ده. نو چې کومه ښځه دا خبرې کوي دا کبر دی. کبر دا فخر چې کوي دا کبر دی. په جامه به فخر نه کوي، په ګاډي به فخر نه کوي، په پیزار به فخر نه کوي، په اولاد به فخر نه کوي، په بنګله به فخر نه کوي، په جایداد به په کبر به نه کوي. دا هر څه به درنه څه دی، دا به درنه یو پړق به شي، ختم. څه به هم نشئ کولی، بیا هېڅ به نشئ کولی. زمونږ د